فهمغه آني واحده چې محمد رسول الله خپل وسوه داسې قسم ویناوي چې د نمونې په توګه 3 او 4 مې تاسو ته بیان کړې. کله چې د خپل منبر د سره ته محمد رسول الله راکښته کېدی، د منبر د خوا په رسول علیه السلام پسې نارې سولې، ویل چې ای رسول د خدایه چیرې راڅخه کښته کېږې، زما پر محراب پر منبر باندې به څوک درېږي. محمد رسول الله دواړه د شفقت لاسونه پر منبر کښېښول، منبر داسې چیغې وهلې لکه یو کونډه یا یتیم چې ژاړي. محمد رسول الله را نږدې سو محراب ته، خپل عالی شان مبارک ځیګر چې خدای تعالی د ځیګر په شرافت کې ویلي دي چې الم نشرح لک صدرک، هغه خپل ځیګر یې پر محراب باندې کښېښوي. د محرابه څه چغارې پورته سولې، فریاد و بغارې سولې. محمد رسول الله د مسجده څخه خدای اماني واخیستله، میدان ته راووتی، اصحاب یې صفونه ورته وهلي وه. کله به د یتیمانو پر لاس دی رسول سر تېراوه لاس، او کله به د کونډیانو حضور ته درېدی. هر چا د رسول الله په ګریوان کې لاس اچوي. رسول الله د الوداع نارې کولې، مبارکې پښې په ځمکه پسې څکېدلې چې ذراتو او کائناتو د مسجد پسې ژړل. کله چې بی بی عایشه صدیقې د خپلې مبارکې حجرې پرده پورته کړل چې اوس نو رسول الله په حجره کې ګام ایږدي، د شا د خوا نارې وسولې، ول یا رسول الله زه دې پرېښولم، زما سره خدای اماني ناښې. رسول علیه السلام چې وکتل د رسول الله ناقة القصوى اوښې نارې پسې والې، اوښې لا هم محمد رسول الله پېژندی. رسول علیه السلام اوښې ته راوګرځېدی، د اوښې سر یې په غېږ کې ونیوي، د اوښو د غټو سترګو څخه اوښکې راتوی سولې. د دې فاطمې چې یې وویل، سیدې ته د جنت یې وویل، ول زه له دنیا څخه ځمه، دا زما اوښه مې تا ته سپارلې ده، را مړه یې بې، را اوبکه یې بې. کله چې رسول الله و کور ته راننوتی، اوښکې تویولې. د دې فاطمه زهرا وایي والله چې رسول الله په حجره ننوتی، بیا دې اوښې تر پایه پورې نه واښه وخوړل، نه اوبه وچښلې، و قبر ته د رسول الله بیا کتله، اوښکې مې لارې لارې پر مخ بهېدلې. وایي پس له وفاته څه د رسول الله چې قصه یې دا دی ادامه لري. یوه ورځ وایي زه رالم، اوښې راته ول سلام دې پر تا ای بي بي فاطمې، زه خدایم په رسول الله پسې ځم، څه خو نه وایې. ول ما ورته وویل چې زما بابک ته ووایه، ورته اوښه لا تر ماښه ودرله، د دې فاطمه چې چا ته پرېښول. نو ځکه دا مبارکه وایي والله چې دا اوښه مړه شوله. پس له څو ورځې بعد ما ښخه کړل، هغه ځای مې وکیندی، بیا مې اوښه پکښې پیدا نه کړله. اوښه تللې وه، اوښې زموږ لا شرافت لرې، رسول الله په غېږ کې ونیولې. زه دومره پسپاته یم. حضرت سرور کائنات علیه السلام چې پس هغې حجرې ته رالی، ناجوړې ادامه پیدا کړل، مبارک وجود یې ډېر تود سو او د سر درجې زیات سو. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته روایت دی، وایي زه راغلمه، پر رسول علیه السلام باندې یو نرۍ ډوبټه اواره وه، ګرمي یې د باندې راپورته کېدله. ما ورته ویل رحمة للعالمین رسوله، پر تا چې د قربان سم ولې داسې توږې؟ ول ما خدای ته خواست کړی دی چې زما امت چې زکندنې کېږي ناجوړه کېږي، هر څه تکلیف چې پر ما یې ربه نن تېر کړه، زما امت په وخت کې د زکندن تبه او زحمت مه پر راوله. 3 او 4 ورځې په مسلسل ډول محمد رسول الله دغسې ناجوړ و. اصحاب مهاجر به راننوتله، ټول انسانان به راتلل، د ده د حاله به خبرېدله، شاوخوا به کتار ورته وواهه. محمد رسول الله به خپلې سترګې واړولې او سترګې مبارکې به د اوښکو ډکې سولې او بېرته به یې پټې کړلې. چې څو دقیقې بعد حضرت علی کرم الله وجهه مظهر العجائب والغرائب و دربار ته د محمد رسول الله را ننوتی.
حضرت رسول عليه السلام ورتول والإيز ما ياره إيد إسلام لو شجاج لا ورجنابه غوزاني شديكه والزل دنيا تخزبه طاشك والفاتكيني هروا كذا نوم داب غسل راكي ما صنوك بوبا ودريجي انا بوجشي تتخذانا دعنا المقرزي لك محمد رسول الله شويلوا شأن مدينة العلم وعلي بابها حضرت رسول عليه السلام هذا وقت لا إذا إشارة كروا حضرت علي كرم الله وجهه سقلي ووهلي راوتي دبانجي مبارك سري وشكيني ولي بيه ولاري وخفلي كورته بيبي دا جنات بيبي فاطمة الزهراء شد حضرت علي واسترقت وقتل الرات وآية سلقلي اسمع بابك دي برتخال بريشوي حضرت علي كرم الله وجهه زغملر دا صبر تكار واخه جردي چتب دي افلارسي او امامين ببيني كسي شو تقول ونسي دا جنات بيبي تسنگش بندو بيبي فاطمة الزهراء فدول ستوتو فورني فرساركي امامين اترلاس وني ولا اللي تبشير عرواز ولا محمد رسول الله فربستر دمرك فروتو امامين فسر اوفنوك رسول الله والردل او اخبر بابك او نكتيش غاري وعليه فهم جي وحكي حضرت علي كرم الله وجهه علي والاي بي والعرسه نكي فقار طويله دير مجاله حواس دخلكم مخرافه رسول الله فاغنى جورك استرجرون كده ولي حضرت علي بريز داخل افلار منسوق النذري شوف اقبل بابك مش وجاري بغزار تابريزات خونا بود الجديده عجيديك ارجل این واقع المجيدة فريزة هذا سوق تترؤوشي داشي دا فراق واقع ندري دلي فريزة چاغ وجالي ذاك چدا واقع اشد واقع دا او دا جي واقع طاقت انسان نلري صدق كي بعد حضرت خاتم النبيين رحمة للعالمين رسول فمبارك واش كده بيبي فاطمة الزهراء يو صور طويل جي مبارك تبسم وكي يا واحد يا واي حضرت علي كرم الله وجوه فشتلدني وكل والفعين جراكي جي ولي وخندل والحضرت رسول عليه السلام راتويل شزوي مجارة فإنسانانو كبا أولتي كبا ماتي كبا راتي هذا بيا مش بوه كي بيبي فاطمة الزهراء دا دنيا تختلله او اخفل بابك توصل كده بيبي فاطمة الزهراء دا اجري تراوتل دا امامين صرف خارو لدليو اصحاب شورت وقتل دا جي فورني شكر تكرو مبارك وجو جي فخارو فمسجد نبلك فريات فيه شغاري جورس ولي اصحاب ماجر جمع سول او دا حضرت محمد رسول الله تخي بازي دا وستو اراده وكلل خدا هم حضرت سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک خپل آخرنی ځنی وسطونه هم ودي اصحاب کرام ته بیان کړل. پس لاغه وخت ته چې شپې او ورځې د ناجوړي د رسول الله علیه السلام تیرېدلې اصحاب کرام غم جاچې دي کائنات علویات ټول په شور راتلل. حضرت جبريل امين چې د محمد رسول الله اخي و ګړۍ په ګړۍ د اسمان راکته کېدی. حضرت میکائیل علیه السلام په تحیر کې و هوري د جنت د خدای بې نازي و جلالیت د پروردګار عالم متحیر تللی وې چې په دې وخت کې د رب العزت حکم صادر سو والاي اسرائيل عليه السلام ولار او يا زر ملك د رحمت در سره بوزه زما حبيب رال د زکندن دي په دروازه کې ورته ودرېږه سلام ورته ووایه فإجازة د مبارک روح قبض که. حضرت اسرائیل علیہ السلام په جوړان د سترګو ګرد وزرو یې لپ واله ملکې د رحمت د ځانه سره را روانې کړې. ټول کائنات او علویات و سفلیات په ژړا وه اسمانونو جنتونه په ژړا وه حور و غلمان فریاد کاوه چې دا هغه ثانیه وه چې د محمد رسول الله وجود ډېر په عذاب و
نبي دياني كن دياني في الرسول الله راتوني بيبي فاطمة الزهراء وصرت ناس وجري امامين وفزوت فراته وفخاورك تجرى دلاسة بيوشوا خدايا امامين بتوك بغيش يا اخي خدايا امامين بتوك پورتكوي حضرت اسرائيل عليه السلام فزان ديو كامل سري شكل واغوس او ده حضرت محمد رسول الله فخر الموجودات ودروازه ودريت والسلام عليك يا اهل البيت النبوة ومعدن الرسالة بيبي فاطمة الزهراء مباركة ورعلاك له والسوكي كناري وهي واليو اعرابيا محمد رسول الله مفكار به بيبي فاطمة ويل ولا ساراي محمد رسول الله فغم مختدي ده امت فغم كدي سرگی پھٹی جی مردار نسفر کولائی یو سمباک سوکے او امت رسول اللہ بالغمد الروبی او امت غمغن ستاو فهم جے واقع ثانیہ کی جا حضرت اسرائیل علیہ السلام یو حیبتنا کا غغوکی سلام واچاو محمد رسول اللہ دخپل مرگ ده بستر تخسترگی پور تکللے والعیبی بتفرغ دی والعیب ما بابکو فدروازه کی یونا ولد سارائی ولار دی غواړي جی والآزو یک اجازه ورکا دا سارائی ندی دا ماو امت جلا کری دا ماو تا جلا کری دا ماو امامین جلا کری دی فاطمة زهراء بغیر کی دا رسول اللہ والویدل او فریاد چغارے وحلے کہ اسرائیل علیہ السلام کوٹے ترا داخل سو فهم جاء ثانية واقعتي اسرائيل عليه السلام راغي جبريل امين راغي درب سلامي ورسراوي شرف سلام واي ايه حبيبا تستاد فار جنتنا عرش كرسي لو قلم طول اماده وتيارجي رسول عليه السلام ويل ايه جبريل امينه ذا عرش كرسي فكان لرمزيري راك جبريل امين تسلي وبيرتر علي والزيري وكداي ده سخيدو جوړ کوم تیار دي ولدانه کوم زيري راکه زما جنزه وچاته پرېږدمه ما ته دغه زيري راکه پس له څه وخته بعد حضرت جبريل امين رب راواستاوه والرب سلام وایي چې ستا امت وما ته راوسپاره ستا جن په ما اړه لري خدایه محمد رسول الله فرطاس بارليو ثم جن وقرآن وإسلام وشريعة خدا ترى وسط وخاورته هر أمت شزما وخاورته راجي زي انتظار ورتوكاجما أو بيا في آخرت كي تردوي دا مخولار سما أو دا آخرت في ميدان كي تردوي دا پار ترتب وني سما كلچي بيبي فاطمة الزهراء رضي الله عنها فجي واقع فوس ولا چې دا سړی اسرائیل علیه السلام دی او دا راتګ د جبريل امین دی د رسول الله علیه السلام د رنګ بنه تکه ژړه کېدله مبارکه بڼه سره سره اوښتله خدای تعالی حجابونه پورته کړل و اسمانو ملکو چې ور وګورئ زما بېنیازي زما جلالیت چې زه یو رحمة للعالمین پیغمبر چې ما څه کائنات او رسولان و ملائکه او مخلوقات د دروی پیدا کړي دي بیا هم زما په امر د دغه امر چې کل نفس ذائقة الموت هر انسان سکون کوي د مرګ دی دا دی وګورئ چې دی څنګه له دنیا څخه ځي بيبي فاطمة زهراء چې ډېره بې طاقته وه د رسول علیه السلام پر ځګر یې سر کښېښوی والآبا بکه یو حرز لرم جواب راکې محمد رسول الله د مرګ د بستره ته خپلې غمناکې سرې د اوښکو ډکې سترګې راواړولې او امته د محمد رسول الله سترګو د لویو دریابو په شان لویې څپې د اوښکو تویولې په تا پسې والآببې د جنت څه وایې ول د آخرت په ورځ به زه په تا پسې چیرې ګرځم دور ټول د آخرت په ورځ به زه د امت په ټولېدو اخته یم د عرصات په میدان کې شفاعت بیا کومه والازما بابکه که د آخرت په میدان کې نه وې نو به دې چیرې پیدا کومه
د مبارک ورټولو به ټولو ترازو ته راغلی یم پوه چې د امت حال مې خراب دی دورې راپسې ګرځې والآبابك كثير فتول ترازوك نبينو بكيري حضرت رسول عليه السلام ورطول قلنا فوتك بلسرات براغلي امت بطر لاس نسم وجنات بيتير يا رسول الله سفيد درقاتي يا رسول الله صاف عشق غير قطعك دل تراغلي والله كم يثبت لفظ نہ تو سوک لوڑی راکی نہ پیتے یا رسول اللہ مزمتر لاس وجہ سے علم نکے یا رسول اللہ بی بی فاطمه وویل والآز ما بابک کچیری دا آخرت په میدان کې د پولیسرات سره نه وې نو به دې چیرې پیدا کوم رسول علیه السلام وژړل او نورو او ښځو او وروڼو واورئ دا عجبه د رسول علیه السلام وژړل په سترګو کې اوښکې ودرېږې مکسې وکړي بیبي وویل ولې نه راته وایې نو که په آخرت کې نه وې په میدان کې نه وې پر پولیسرات نه وې چیرې به یې ډول نو پوه شه چې امت مې دوزخ ته تللی دی نو زه به هم پسې تللی یم هلته امته والله رسول الله ته تا پسې دوزخ ته ځې ولې رسول الله زیروئ دا تر قبر زموږ د لاسه محمد رسول الله په عذاب دی دلته مو زیر کړی دی هلته مو زیر کړی دی آخر یو نوکې تصور وکړئ په دې وخت کې بیبي فاطمه زهرا سر راپورته کړي بیبي عایشه صدیقه وایي وایي د رسول الله سر زما په غېږ کې پروت و یو وار مې د پېغلتوب خوب را په یاد شو خدایا بیبي عایشه صدیقه یو ورځ خوب لیدلی و کوچنۍ نجلۍ وه پېغله وه چې د اسمانه سپوږمۍ راولوېږي د دې په غېږ کې پرته وي یو څو ورځې دا سپوږمۍ وي بیا د دې د غېږې څمځکه وچې وي دا سپوږمۍ په ننوځي دې چې وکتل د رسول الله د رنګ به نه تکه ژړه کېدل والآز ما د ژوند سپوږمۍ زه خو ستا په غیبت مړه نه شولم زما مور پلار دې تر تا قربان شي ښځو در په یاد کې چې نه دي جانې پنجانې پر راګرځېدلې وې اصحاب مهاجر په مدینه منوره کې چې غارې والې د رسول الله اوښو ته ناوش کولی وو یو خر د رسول علیه السلام یا پورې نم و د رسول الله د زکندن طاقت یې نه درلودی تنال یې وشکاوه د مجرې منورې په کوڅو کې ځغستله آخر یې په یو څا کې ځان واچاوه د جبریل امین د رنګ بڼه ته زړه شول 600 وزرې لپه عرش عظیم په لړز راغلی حضرت اسرائیل علیه السلام را نږدې شو د محمد رسول الله پر ځګر یې لاس کېښوی خدایا کاشکې موږ مړه وای خو حبیب چې ژوندی وای دورت اسرائیل علیه السلام دا څه کوي والروح دې قدم ول ستا دونجې زورور لاس دی جبريل امين چول یا جبريل ورسز ما رب سلام وه ورتا کار څه زور لري زما په مکه مکه روه اسرائیل علیه السلام ته وایه هر څه زحمت چې پر ما دې تېر کې الله تر تا چې قربان سم یا رسول الله دا چې زموږ مور پلار تر تا یا احمد و محمد و د مدینه رسوله جبريل امين رالي والرب سلام وای چې حبيبه تبع غموسه اسرائيل عليه السلام استاد امت پر جګر باندې لاس شي نږدې رسول عليه السلام اسرائيل عليه السلام ته دروش کې دا کس پر جوړ واړولې ولا يا اسرائيل ګوره چې زما امت ورنږدې شي زما شفقت د امت هېرنکې اسرائيل عليه السلام مبارک د روح پر راټولولو شروع وکړله محمد رسول الله متحرو قرار د مبارک بدن ته راټولېدی واحمده نارې بي فاطمې باندې وایې وا محمده فریاد یې باندې کاوه د رسول الله په سترګو کې اوښکې درېدلې چې پر هغه د لس دوې خبرې وکړې یوې وویل چې ای امته
په حال کې د ښځو تاسو ته توصیه کوم یا رسول د خدای چې دا ما درته چې یو بچه چې پر حال د نظر وو په حال کې د ښځو تاسو ته توصیه کوم چې د امانت نه رحم و شفقت باندې وکړي دا خبرې کولې چې وخت مبارک یې ځګر مبارک ته راغی بيبي فاطمة الزهراء بالذكر بركوة أو فليوها المبارك لا تراجع وليدي إما غيري مبروك وليدي بيبي أنشغالي وهي فريابي فمسجد نبويك أجت عمر وطرة سنة أبو بكر الصديق لو دستوة وتنيدي أصحاب كرام رورة سوكسوني استخفاتي شاكري وانونا سريني إيو عالم جوان الإنسانان وطول قلواردي چې دا لمحه او دا خطرناک موقع ده چې د محمد رسول الله روح راورسېدی مبارک ستوني ته په داسې حال کې چې د رنګ بڼه یې تکه ژړه کېدله یوارې سترګې مې فاطمة زهرا ته واړولې او بیا یې سترګې ایمان حسین ته واړولې او یوارې فراز د نبي وویل امتي 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 سم د دغه لفظ سره چې د امت نارې کولې د احمد رسول الله روح د بدن ووته انا لله وانا الیه راجعون بيبي فاطمة الزهراء وویل چې یا احمد ابا بکر تاسو ولې ابا بکر امام حسن و امام حسین راله پر دیگر د رسول الله پرېوتل په غوږ کې ورته یا احمد احمد ندی احمد نسته چې بابا یې ته جواب ورکړي خدای ابو بکر صدیق به څوک نازوي خدای عمر فاروق به څوک ځاته نږدې کوي خدای عثمان ذوالنورین به څوک نازوي خدای ذوالفقار به واګره چې علي ته څوک ورکوي خدایا د بیبي عایشې کوټې ته به څوک راننوځي ربه د بیبي فاطمة الزهراء سرې ګریوان د څوک ګنډي جبریل امین رب ته پر سجده سول خدایا زه به پر چا نازلېږم خدایا وحیه مې قطع سول ای خواجه زی شکسته جلال تا چی دیدی کز ما رمیدی جایی دیگر آرمیدی نشناختیم قدر تو ای سایه خدا مش خود رسول الله په قدر پو نسولو اصحاب کرامو چې د رسول علیه الصلاة والسلام فراق او جدایي ولیدل یو عالم کیفیتونه په ټوله دنیا کې پیښ شول چې د دې کیفیتو اصلي واقعې او د دغه واقعې چې وفات شول بیا نو په اصحابو کې څه پیښه شول دا چون چې دلته هېڅ موږ ته وخت بالا نه ایجابوي ځکه ما ټول بیان خپل وڅرخاوه دا باقي بحث چې تاسې مثلا رسول علیه السلام ته څه پیښه شول او بیا رسول علیه السلام څه وکړل او څنګه یې دفن کړي بیا څنګه قبر ته اصحاب راتل څنګه یې لمونځ ورکاوه څنګه غسل کېدی دا بحث تاسې بیا نن ماښام د اتو بجو بعده انشاءالله ماخوستن اورولای شئ بیا هم د شپې دپاره ستاسې تر سهاره پروګرام په دغه سلسله باندې وجود لري